د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ، که څوک بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. د نن موضوع به تاسو څنګه کتلي د خواجه آصف په اړه او د ورسره د ایران او د اسرائیلو کومه جګړه چې ده، دې په اړه به درسره موږ خپل نظرونه شریکوو. خو ما ځان سره هغه د خواجه آصف چې څه خبرې کړي دي، خو د هغې نه مخکې طارق پټان چې څه ویلي دي، زه په غواړم په هغې باندې خبرې وکړم، ځکه دا ډېر ضرور دي، ځکه دا ځینې پښتانه په شعوري یا غیر شعوري توګه باندې ګلخانیزم خوروي او پښتنو نه پښتونولي اخلي او پاکستانیت پکې په ذهنونو کې ولا هغه دغه کوي، دا ورچوي. نو زه به دا ویډیو تاسو سره شریکوم، بیا زه پرې خبرې کوم او ډاکټر صاحب هم پرې خبرې وکړي وروسته چې کله ما پروګرام خلاص کړو، بیا دغه ځینې شیونه به ځان سره نور کړي، بیا به پرې خبرې وکړي، خپل نظر به شریک کړي. ایران ته یو پته خو ولګېده که نه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې کفر یو ملت دی، نو کفر یو ملت دی. دوی د انډیا سره ډېر خواږه کېدل، ایون تر دې چې پاکستان به ورته دا نصیحت کوم چې ته د انډیا سره ډېر خوږ کېږي که نه، او یو قسم له زما خلاف انډیا سپورټ کوي، دا کار دی ښه نه دی. ته وګوره که نه، د پاکستان په دې ځای کې ګوادر پورټ و، انډیا د دقې په مقابله کې چابهار پورټ په ایران کې دننه جوړ کړو، خو ایران ورله ځای ورکړو که نه. د ایران او د انډیا یو بل سره ښه کافي خواږه دوستانه و، پاکستان، ترکیه، آذربایجان به چې یو ځای و، نو د ارمینیا او د انډیا سره یو ځای ایران ولاړو. خو حق ایران ته نن پته ولګېده چې دا کفري ملت ستا چرته نو دا طارق پټان دی، لکه څنګه چې ما ویل، دا خپل هم یو ګلخان دی لوی، او دا دی یوه خبره وکړه، وایي چې یو حدیث یې وویو چې ټول کفار کنه لکه تقریبا هغې سره باید هغه خپله کفار هم یو ملت دی، باید د هغې سره باید مسلمانان ځان وساتي او د هغې په مقابله کې ودرېږي، نه په طرفدارۍ کې. دا خبره سمه ده، خو دا خبره زه دې ته هم کومه چې کله ناټو او امریکې په افغانستان باندې حمله کوله او دغه پاکستان د لارې راتلنو په وخت کې دغه حدیث نه خو کوم پنجابي ریاست کوم مولوي ته معلوم و، نه کوم معلم ته معلوم و، یا دغه نه دا پټوو او نه دغه ولس کله دغه کوم حدیث چې دی ویو په دې باندې کله هغې عمل وکړو او نه د پنجابي ریاست وکړو. نو چې کله دغه همدغه ناټو او امریکا راتلنو، دوی ته شمسي هوایي اډه ورکړې وه د بلوچستان، چې دغه ځای نه به د امریکې د استخباراتي ادارې CIA لخوا د بې پیلوټ الوتکې چې وې د هغې حملې به یې کولې په افغانستان باندې. ورسره په څنګ کې جیکب آباد هوایي اډه هم ورکړې وه، کراچۍ بندر او هوایي ډګرونه یې ورته ورکړي وو، او بیا خپل د هوایي حریم چې دی د کارولو دپاره مطلق دغه ته اجازه ورکړې وه امریکې ته چې دغه به تاسې استعمالوئ، او ورسره په څنګ کې به دغه زمیني لارې به هم قطارونه روان وو افغانستان ته به. یو بل دا کار دی، دا چې څه وایي لکه وایي چې د چاربهار کې د هند ته ځای ورکړو، هغوی هم ښه نه دي کړي. نو ستاسې دا ګوادر چې ته یادې، نو دا تاله چا جوړ کړو؟ خو دا هم تا د چین جوړ کړی دی. یو کافر چین دی، یو کافر هندو دی، دواړه کافر دي او دواړه ماغه تا چې څنګه ویلې هغه حدیث کې چې دغه ماغه یو خلک دي او د ټول د مسلمانانو ضد دي. نو څنګه چې تا ته کله ګوادر جوړوي او ستا په اقتصاد کې چین مرسته کوي، هغه به تا دپاره مسلمان شي، مګر که چېرته ماغه هندو ورشي او په چاربهار کې د ایران سره د هغې په اقتصاد کې د هغې سره ودرېږي، هغه به دغه شي ده کافر شي. د چلی چې دي دواړه کافر دومره ظلمونه چې چین په مسلمانانو باندې په چین کې کړي دي او ډېر مسلمانانو باندې ظلم او زیاتی کوي چې هغوی د خپل دین اړول، په هغه وخت کې پاکستان چوپ پاتې و، ځکه چوپ پاتې و چې چین یې ښه ملګری دی. خو چې هندوی دشمن دی، نو بیا هغه چې دی چې که د ایران سره ودرېږي، نو بیا دوی ته داسې فکر کوي چې بس یوازې دغه چین چې دی دا مسلمان دی، چې د امریکې نه ډالر اخلي هغه بیا مسلمان دی، چې د اروپایي هېوادونو نه ډالر اخلي هغه درته بیا مسلمان ښکاري او هغه صحیح دی. خو چې کله ستاسې ته څوک ډالر نه درکوي، بس هغه بیا دغه دی، حتی چې هغه څوک درله ډالر درکوي، بیا هغه د هغې په څنګ کې ودرېږي په خپل یو مسلمان ورور باندې چې حملې کوئ، هغه هم درته بیا سم ښکاري. زه به لږه دا ویډیو نور دغه کوم خواستن چلی چې طارق پټان چې دی دا ګلخانیزم سپورټ کوي، ما دې په خاطر باندې راوړم. زه به د دې نه وروسته به کله کله یوه نیمه ویډیو به د دې زه راوړم او زه به پرې خبرې کوم، ځکه د دې چې دی دا خاص کر د ګلخانیزم دپاره کار کوي او د دې دا کار چې دی دا خپله هم
دغه د پنجاب استخباراتو دپاره دا کار کوي، د ISI دپاره معلومات صحیح دغه کوي، خو مګر دا په داسې یو انداز باندې خپروي چې دغلته د پښتنو نه او بلوڅانو نه هغه د خپل قومیت تیښ کړي او پاکستانیت په دې کې خپروي. دا یو ورځ دي دا خبرې هم کړې وې چې نه قومیت ښه شی نه دی او ژبه چې ده دا باید موږ کمیټوي په اصطلاح نشو که دا د اسلام مخالف کار دی، مګر بیا چې قومي ژبه چې ورته اردو وایي بیا هغه پروموټ کوي او پاکستان ته چې قوم وایي بیا هغه هم پروموټ کوي، خو چې خپله پښتون او د بلوچستان قومیت راشي نو بیا په هغه وخت کې دا بیا مسلمان شي او د ځانه پسې نورې خبرې راوړي. ښه نو زه به دا لږ نور هم دغه کومه دا یو څو خبرې نورې دي چې بیا دا نشي خپلېدلی او هغه غټه دوکه ورسره دوی وکړه ده. دا وایي ته پاکستان کې اوس ټیکس نه منې، نه منم، زه پاکستان کې نه اوسم، پاکستان په ما مسلط شوی دی. ما کله ویلي چې پاکستان ته راشه زما په سر کښېنه، د ده په سر چاغ پخودی و چې ته ملاکنډ ډیویژن ادغام کوو. خو که دا جوماتونه نه دا منځونه نه یې پړډاګه د الله اکبر دا نارې په لوډ سپیکر کې نه لګېدې، چاته دا پته لګي چې دا پاکستان اسلامیک سټیټ دی، اسلامي جمهوریت پاکستان، نه پکې اسلام شته، نه پکې جمهوریت شته، نه پکې پاکواله شته. د دې بعد د ګماشتې داسې په انتظار ناست دي چې موږ ملاکنډ ډیویژن کې به لاړ شو، دفترې به جوړې کړو، موږ به خلکو نه ټیکسونه والو. والله په بالله حکم خو ته جاري کولی شي، خو پیسې زما په جیب کې پرتې دي، سر به ورکم خو تاله به ټیکس در نه کم. زما صنعت د دې خبرې اجازت نه راکوي چې زه ګورنمنټ ته ټیکس ورکم، زما تجارت هم ماله د اجازت نه راکوي چې زه ګورنمنټ ته ټیکس ورکم، او زما زراعت او زما سیاحت په هیڅ صورت زه د دې خبرې جوګه نه یم. زما بچي د لوږې مري، په کوڅو کې ټول ماشومان خیراتونه غواړي، خویندې میندې خیراتونه غواړي. د دې نه بله غټه بدقسمتي او غټه د شرم خبره کېږي. ما په دنیا په تاریخ کې ما د دوایانو په ډبي نرخ لیدلی، ما د نورو ایټم د صابون نرخ لیدلی، او ما د بل غوړو نرخ لیدلی په ډبو له پاسه، خو ما د بچو په سینو باندې د پیروخ نرخ په زندګۍ کې پشته په دې کرپ پاکستان کې ولیدو چې خلک راځي خپل بچي په کوڅو کې کېنی او بچي برای پیروخ. ملاکنډ ډیویژن تاجر صنعتکار، د ملاکنډ ډیویژن سیول سوسایټي، سیاسي جماعتونه، وکلا برادري، صحافي برادري، ټول په دې یو موقف ولاړ دي چې په ملاکنډ ډیویژن کې خدای منو، رسول منو، د پاکستان 99 حکومتونه منو، خو د ټیکس د حکم د سره د پاکستان منو نه. چې زما په معدنیات او زما په وسایلو ماته اختیار نه، زه د پاکستان د ګورنمنټ د حکم د سره قطعا منم نه. اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو نشانہ بنایا ہوا ہے. مسلم دنیا خبرې کوو، خو لکه دې دغه ملکنډ په اړه چې دغه کوم رور خبرې کولې پښتون، لکه زموږ نظر هم دا دی، خو د دې دا نظر بیا هم لږ دغه دی، خو خیر هلته چې څوک اوسېږي ځینې پښتانه نو که چېرته د خپلواکۍ یا د لوی افغانستان غږ نشي کولی چې چپ هم پاتې شي او پاکستانیت خپور نه کړي، دا به هم نو دوی غټ کاري، ځکه چې که پاکستانیت خپروي او د پښتونولۍ هغه دغه د احساس د پښتنو نه اخلي نو دا بیا ګلخانیزم وي. خو مګر که چېرته یو پښتون د خپل ځکه هلته خو چې که څوک د افغانستان د لوی افغانستان خبره کوي یا د پاکستان ضد خبره کوي، هغه به د پاکستان دغه پنجابي ریاست هغه به پورته کوي یا زنداني کوي یا ورته ډېر تکلیف ورکوي او هغه چې دی ډېر ظلم پرې کوي. نو دې په خاطر باندې هغه ځینې پښتانه بېچارهګان بیا غلي پاتې کېږي، هغه بیا ښه پښتانه دي. خو مګر هغه چې دي چې د پاکستان په فوج کې دي او بیا د زیم دغه خپل پښتانه او بلوچستان وژني، هغه چې دي هغه بیا د دغه دواړو قومونو غداران دي، ظالمان دي او د پردو سره ولاړ دي. په دې باندې به انشاءالله تعالی زه بیا ورځ بل مفصل یو پروګرام کوم، خو زه دا لږ شانته دا دغه خبرې دغه چې دی خواجه آصف د پاکستان وزیر دفاع دی څو خبرې کړي دي متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا OIC کا اجلاس بلانے کا مطالبہ. قومی اسمبلی اجلاس میں کہا کہ تمام مسلم ممالک متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کریں. زیادہ تر مسلم ممالک ملٹری طور پر کمزور ہیں، آزمائش کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو نشانہ بنایا ہے. مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا OIC کا اجلاس بلانے کا مطالبہ. قومی اسمبلی اجلاس میں کہا کہ تمام مسلم ممالک متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کریں. زیادہ تر مسلم ممالک ملٹری طور پر کمزور ہیں. جس طرح اس وقت اسرائیل نے یمن کو، ایران کو، فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اگر آج مسلم دنیا جو ہے متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آ جائے گی. OIC کا اجلاس بلایا جائے اور عالم اسلام کا اتحاد نظر آئے. اسرائیل کے ساتھ خبرې کړي دي څنګه دا یو کړه دغه جوړ کړم، نو زه به دې باره کې اوس خپل نظر له تاسو سره شریکوم. نو دا کومې خبرې چې خواجه آصف کړي، نو که دې ته موږ دغه وکړو، ځکه خواجه آصف دا خبره کړې ده چې چېرته موږ د اسرائیلو ته یو ځای نه شو، مسلمانانو کې یووالی را نه ولو، نو دا به ډېر زیات مشکلات پیدا کړي. او دا اسرائیل او دغه دیو خو امریکا یاده نه کړه او نه اروپا یاده کړه، خو دغه
متحدین به وي یو به اسلامي هیواد به وي او هغه به کمزوري کوي او ځپي به. خو مسله داسې ده اوس هم خپله په امریکا چې ده په دغه کې اډې لري په پاکستان کې دوی خو په خپله په ژبه باندې وخبره کوي خو بیا په عمل کې به هماغه اسرائیل او همدغه یهودان او امریکایانو سره به یو ځای چې کله وخت راغی همدا ایران او بیرته وخت راغی په افغانستان دغه ځای نه به دوی بمباري کوي. دوی خپلو ګټو پسې ګرځي خپلو موخو پسې ګرځي. باید ایرانیان هم خیر اوسیږي او خپله د افغانستان افغانان هم باید موږ هم خیر اوسیږو ځکه څو دفعې دې په دې خپل منافقت او په خپل دغه چالاکۍ باندې دغه افغانان چې دي دا یې دوکه کړي دې ته فریب ورکړی. باید پښتانه چې دي افغانان دا باید خیر اوسیږي. بله مسله داسې ده دغه مسله ده د ایران. نو ایران خو لکه څنګه چې په اوله ورځ باندې ایران ته ډېره قوي ضربه اسرائیل ورکړې وه خو بیا په دویمه ورځ باندې او په درېیمه ورځ باندې بیا ایرانیان هم هغه خپل کوم لرې واټن میزایل چې بلسټیک میزایل چې ورته وایي هغه په صحیح رقم باندې استعمال کړي وو او په تل ابیب او په حیفا او په دغه منطقو کې د نقل جروسلم هم ایشتلی دی. نو ځکه دغه منطقې ایشتلي دي هلته هغوی ته هم ډېر زیانونه او تاوانونه اسرائیلو ته ماړولي دي. نو دغه جګړه چې ده د خپل موخو دپاره اسرائیل هم کوي او د خپله د ایران هم یو څه خپل اهداف په دې کې لري. ځکه د اسرائیلو خو موخه دا ده ځکه هغه نه غواړي چې عراق دغه اتومي سلاح ولري او د اروپایي هیوادونه او امریکا هم دا نه غواړي. حتی دغه د سیمې نور هیوادونه هم نه غواړي. ولې نه غواړي؟ ځکه هغوی نه غواړي چې خپله هغوی خو اتومي سلاح لري خو لکه خپله اسرائیل هم اتومي سلاح لري خو دوی داسې نه غواړي چې یو بل هیواد قوت پیدا کړي اتومي سلاح ولري. ځکه بیا به د دوی کمې غوښتنې چې دي او کمې پالیسیګانې چې دوی جوړوي دغه وروسته پاتې هیوادونو ته بیا به د هغې په مقابل کې هغوی ودرېږي او بیا دوی هم ډارېږي که چېرته بیا دوی په هغوی باندې حمله کوي نو هغوی سره کومه سلاح چې دوی لري او کومه ټکنالوژي دوی استعمالوي کېدای شي هغه بیا هغوی هم لري. نو دې په خاطر باندې دوی هېڅکله دغه اسلامي هیوادونه او خاص کر کمزوري هیوادونه نه پرېږدي چې اتومي سلاح ولري. ګنې همدغه فرانسه او انګلند او دا هیوادونه چې وایي چې ایران باید اتومي سلاح ونه لري دوی خپله دغه سلاح لري. اسرائیل چې دا خبره کوي چې دوی باید دا سلاح ونه لري خپله اسرائیل 140 نه زیات دغه اتومي سلاحګانې لري. ما په خپله ورځ دې باره کې له 12 روپۍ درانه اوس هېر شوي دي چې 140 دي که 180 دي دغومره خپله هغوی خپله دغه لري سرګلولۍ د اتومي سلاح لري. خو دا د په خاطر باندې چې هغوی نه پرېږدي چې دا نور هېوادونه قوي شي چې بیا دوی سره په مقابل کې ونه درېږي. نو دغه جګړه به لا دوام لري تر څو پورې چې امریکا د اسرائیلو په شا باندې ولاړي او اروپایي هیوادونه. نو دغه جګړه به دوام لري. روسیه خپله په یوکراین کې مصروفه ده دومره نشي کولی چې د ایران سره هغه شانته ودرېږي چې څه رقم ورته پکار ده او چین چې دی هغه هم یو څه مرسته به ورسره کوي او که چېرته چین په پاکستان باندې فشار راوړي بیا پاکستان چې دی هغه هم د ایران سره ودرېږي خو هغه بیا په دوو کې به حیران چې د امریکا سره لاړ شي او که د چینایانو سره ودرېږي. خو چینایانو سره به ځکه ودرېږي ځکه چې هلته بیا هند چې دی هغه پاکستان په مقابل کې هغه ډېر قوي دی. نو ځکه دې دغه چې دی پاکستان هغه هم غواړي چې د شاته داسې یو پشتباني ولري چې بیا د دغه نورو قوي هیواد په مقابل کې لکه تېر ځل چې ورسره چین څنګه کلک ودرېد او هغه میزایل یې ورته ورکړل چې د هغوی هغه تیاري پې ویشتلې رافیل. نو دغه شان دغه ته بیا دوی ضرورت لري سپورټر ته. نو دا اوس چې دی که دوی دا اوس چې کوم خواجه صاحب دا کومې خبرې هم کړي دي دا هم چینو ته ډیکټیټ کړي دي. یعنې دوی خو خپله د اسلام او د امت مسلمه په قصه کې نه دي. دوی صرف د خپلو ګټو په قصه کې دي چې څه رقم دوی ته اقتصادي ګټې رسیږي او نظامي ګټې ته ور رسیږي او دا په خوله چې څه وایي دا صرف دغه امت مسلمه خاص کر مسلمانان په دغه خپله خوله باندې فریب او دوکه ورته ورکوي. باید ټول قومونه په دې باندې وخیر او پوهه اوسیږي. ډاکټر صاحب تاسې په خپل نظر ورکوئ. زما چې هغه څه وو هغه ما وویلې اوس تاسې نوبت دی. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ډېر زیات قدرمن او محترم زماني صاحب او قدرمن او محترم رسا صاحب او د لوی افغانستان د تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
محترم او قدرمن لور زماني صاحب تاسو همیشه الحمدلله ډیر ښه موضوع باندې باس کوي او چې هغه د ورځې ضرورت او په هغه باندې باید باس وشي او په دې باندې څېړنه وشي. زه لومړی باید دغه ګل خان روډ چې تا کوم یاد ک دغه حدیث بالکل صحیح دی. زه به د دې دغه حکم چې یو ورځ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په پیاره باندې یو صحابي ودرولو ول چې د تسوګ نشي او شیطان ورغه او دغه نه غلا وکړه او به شیطان ونیولو ویل چې زه به غلا نکوم خو ماته اجازه راکړه مامور وسواکه ویل چې خان نو هغه بیا سبا شپې ته بیا راغی او د سبا ته دا کیسه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې دغه شی بیګه هغه ویل چې زاغه بیا راځي. نو سبا ته چې بیا ورغه او بیا دغه ونیولو غلی ونیولو ویل شیطان ونیو دغه شی خیر دی نن راغلم بیا نه راځم خو دریم ځل باندې بیا سبا شپې ته موسرم ته بیا دا کیسه وکړه هغه ویل چې دا بیا راځي ځکه دا د شوی دی او دا راځي او دا سبا ته بیا راځي سبا ته چې بیا ورغه کله کوپله کې ونیولو هغه ویلې دا ځل مې پرې د ته یو دغه خیم چې ته آیت کرسی وای او ان شاء الله بیا به یسوګم د غنیشي کولې ستا حفاظت وکي. نو هغه چې دغه ته ورغه سبا ته صحابي محمد صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورکړه نو هغه چې و بالکل دا آیات خو صحیح دي خو دا چې دی شیطان دی. نو دغه طارق پټان ګل خان رو چې کومه خبره وکړه دا حدیث بالکل صحیح ده چې ټول کفار یو ملت د مسلمان په وړاندې باندې خو دلته الله جل جلاله چې ما کوم آیات شریف تاسو په حضور کې تلاوت کړ الله فرمایي چې په اسلام کې مکمل داخل شي. وس دا د ماته وایي چې د پاکستان کومه پرځه په اسلام کې داخله ده زه دې نه دا سوال کوم دا د ماته وایي چې د پاکستان د غیوه پرځه په اسلام کې داخله هغه پرځه د ماته دا وخی یا د هغه نوموتلي عالمان وخی ځکه زه سره همیشه ما دا ویل چې دوی سره مناظرې ته حاضر یم او په هر وخت کې ورسره حاضر یم. دا د ماته د پاکستان په ملیون کې یو پرځه دی وخی چې دغه دوی د اسلام دغه دا چې په د کله نه چې جوړ شوی پاکستان په آسیا کې د مسلمان د ټکولو په خاطر جوړ شوی دی. دا په آسیا کې د اسلام د ځپلو په خاطر جوړ شوی دی. دوی خو په خله باندې وایي چې پاکستان کې مطلب کیا ہے لا اله الا الله نه پاکستان مطلب دا دی چې لا اله الا څنګه ضعیفه کی لا اله الا الله څنګه د منځ ویسي لا اله الا الله څنګه نابوده کی. دوی دې ماته وخی لکه څو شیانو ته تاسو اشاره وکړه زه هغه ته اشاره نکوم چې تاسو کوم خبرو ته اشاره وکړه. نواز شریف د پاکستان صدر اعظم او خپل پارلمان ته نه پښتنو کې تاسو ته په خپل دوره کې څه کړی دي او هغه جګ شو دا دومره یو بے شرمه او بې مخه او تورمخي شیطانان دي چې هیڅ حیا او عزت او دغه نه لري. دوی بیا د اسلام نوم چې اخلي لکه ما چې ورسره اساسیت پیدا کړی دوی د اسلام د نوم سره نو هغه پارلمان ته وایي خپل چې افغانستان زمونږ لوی دښمنو د هغې 100 کلنه ملي اردو ما ختمه کړله دا په دا ریکارډ کې اوس هم پراته دي. ښه نو دی په کوم کتاب کې ځان ته مسلمان وایي کتاب دې دوی ماته وښیي او که چېرته د مسلمانانو په اوسېدلو باندې زه د پاکستان ټول غیور ملت ته غیرتي ملت ته احترام لرم مگر نه حکومت ته نه هغه د آیسای ادارې ته نه د فوز ادارې ته نه هغه د عدالت محکمې ته هغه ته اوس هم د انګریز قانون چلیږي او دی وایي چې حضرت مسلم فرمایي چې ټول کفار یو ملت دی. نو تا خو هغه څه د اسلام په لباس کې وکړه چې کفارونه دي کړي ته لږ ګریوان کې سر ښکته که تاریخان لوره چې تاسې ستا فوز ستا حکومت ستا مرکزي ریاست کوم کارونه نه دي کړي مسلمانانو لپاره. آیا هغه کوم جماعت باندې نوم دی یادوته چې دی بمبار که په اسلام آباد کې تا په اسلام آباد کې جماعت بمبار نه کړ تا هغلته مسلمانان شهیدان نه کړل. ښه په 2001 کې په لوی افغانستان د حملې لپاره تا د ځمکې د لارې نه او د هوا د لارې نه ټول پاکستان د امریکا او د ناتو په اختیار کې ورنکړ د چا په ضد دی ورکړ د همسایه په ضد باندې د اسلام په ضد باندې د مسلمان په ضد باندې
او ته نن جګېږي ته د اسلام نوم اخلي تا کې اصلا د اسلام یو پرځه ستا په وجود کې یو پرځه د اسلام نشته دی روزه راشي و پټان جانې او رمضان جانې نه دی روزه معلومه ده نه دی غیر روزه معلومه ده او نه اغل ته ورته ژوند پرې دی زه نن خبر شوم چې پیښور کې به د یو افغان په کور باندې ننوتي او هلته بې عزتي کړې ده دا یو بې عزته ریاست دی دا یو بې عزته حکومت دی دا یو بې حیثیت او بې تاریخه د پاکستان فوج دی چې د لوی افغانستان افغانان په هر ځای کې ځوري زه ورته لر او برکت ویم نه موږ یو افغانان استو الحمدلله تا د اسلام په نوم باندې هغه کارونه وکړل چې اسلام پې شرمېږي انسان پې شرمېږي اسلام خو پرېږده زه طارق پټان ورته وایم چې ته ورشه ستا په محکمه کې کوم قانون چلیږي هم کوم ځای کې چې د کور دی مردان کې دی پېښور کې دی پنجاب کې دی کوم ځای کې ته وګوره هلته کوم قانون چلیږي نو ته څنګه پاکستان ته د اسلام ملک وایي که چېرته د مسلمانانو په اوسېدلو موږ پاکستان ته اسلامي ملک ویو نو بیا خو په هند کې د پاکستان نه ځکه ډېر مسلمانان دي هغه ته ولې جمهوریه اسلامي هندوستان موږ ولې ورته نه وایو پرون تاسو هم د پاکستان د دفاع د وزیر د آصف علي خواجه آصف ویډیو واچوله پرون یو بل ویډیو ما وکتله چې هغه وایي چې د مسلمانانو لپاره اتفاق پکار دی بالکل د مسلمانانو لپاره اتفاق پکار دی خو ته اول ځان مسلمان جوړ کړه بیا دا هغه ګوچت کړه ته اول د خپل اسلامیت ثابت کړه بیا دا هغه نه وروسته ته هغه ګوچت کړه چې د مسلمانانو ولې د افغانستان خلک مسلمانان نه په 2001 کال کې چې تا ورته لاره ورکړله د ناتو او د امریکا قوتونو ته یا د ناتو او د امریکا قوتونه د کفر قوتونه نه وو هغوی هلته د دعوت د اسلام دپاره راغلي وو افغانستان ته نو زه په دې باندې محترم زماني صاحب چې دا څوک وایي اسلامي جمهوریه پاکستان زما لکه چې یو اساسیت پیدا کړی چې خدای پاکه ته په کوم قانون باندې په کوم ته ماته احادیث راوښیه فکر راوښیه قرآن راوښیه چې په کوم قانون باندې ته دته اسلامي جمهوریه وایي دوی محترم زماني صاحب دوی زمونږ په زرهاو افغانان شهیدان کړي دي استاد یاسر چا شهید که اوس رقم ته شهید که مړي د مړي حرمت هیڅوک نه کوي دوی د هغوی مړه په کوڅو کې راکش کړلو دوی همیشه د اسلام ټول احکام د خپل لاندې کړي دي او بیا چې هم د اسلام وای حدیث او آیات هم دی وای نو محترم زماني صاحب دوی اصلا اس کوم دغه نه لري اسلامي حیثیت په نړۍ کې نه لري او دوی په آسیا کې چې دوی وجود منځته راغلی دی خاص د اسلام په ضد باندې په دغه کې هلته د اسرائیلو دولت او دلته په آسیا کې د پاکستان جوړېدل د خاص د مسلمانانو ټکولو په خاطر باندې راغلي دي دغه نن پورې په زرهاو پښتانه ورک دي په زرهاو بلوچان ورک دي ولې ورک دي دا څنګه اسلامي ملک دی چې د خپل ملت هغه په امن کې د امن نه لري دا هغه مال په امن کې نه دی سر په امن کې نه دی او بیا دا ومنګه د اسلام کو نو په دې خاطر باندې دوی کې هغه د اسلام هغه د یو ذره دغه ورکې نشته دی دوی په د دوی په همکارۍ او د دوی په نقشه باندې ځکه دغه امریکا او ناتو ته ټوله نقشه دوی ورکړې وه امریکا زموږ د نقشې نه زموږ د جغرافیه نه څه خبرو هغه ټوله نقشه د کلي په کلي باندې آیسای ورته ورکړې وه او په هر ځای کې ورسره د آیسای جاسوس ورسره و د لوی افغانستان په تجاوز کې په یو ورځ کې دوی په 2000 کال کې فکر کوم دلته ما لیکلي دي چې تقریبا د 2000 کال د 8مې میاشتې په 25 تاریخ باندې دوی په کونړ کې په ننګرهار کې په کندهار کې په هلمند کې او په قلات کې په زابل کې په لوګر کې په کندوز کې په تاګاو کې بې حسابه خلک زموږ شهیدان کړل بې حسابه خویندې زموږ کونډې کړلې بې حسابه میندې زموږ بورې کړلې
ما په هماغه وخت کې یو څه لیکلي دي، نو غواړم چې د لوی افغانستان د تلویزیون د شیشې نه د خپل ملت سره او د خپل خلکو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. په دې باندې لکه د طارق بټان ګل خان غوندې یو څو افغانانو دلته ما سره ډیر بحث وکړلو چې ته څنګه دا خبرې کې. ما ورته تا کې افغانیت شته، تا کې انسانیت شته، تا کې اسلامیت شته، تا سره څنګه د خپل خاورې، تا سره څنګه د خپل ملت درد نشته چې هغه په وینو کې لمبیږي. زما د دنیا ښکلی ولایت مهترلام په وینو کې ډوب دی، زما د وطن شمله کونړ په وینو کې ډوب دی، نګران زما په وینو باندې رنګ دی، همیشه بهار په وینو کې خړوب دی. او ته وایې چې نه ته څنګه د ظالم ظلم ته غندي. نو هغوی ته ما یو څه شعر ویلی چې بیا د هغه نه غواړم چې تاسو سره شریک کړم. وطن تا باندې تعالی جوړه ده، له او خوانه له هرې خوا جوړه ده، پر مای ګران له خپل ځانه یا زما لوی افغانستان. د ګل خانان ته ما څه وویلې، ته د وطن غمو خوړلی نه یې، د خپل پردو غمو سیزلی نه یې، وطن څه پتا تیریږي وایه څه وکړمه، د بدن غوښې مې وریتېږي وایه څه وکړمه. لاړ شه وطن ته د وطن حال وګوره، ښکلي ګلشن ته زمونږ جنجال وګوره، حیران کفن ته د مړو حال وګوره. ګل خان ته مې ویلي بیرته راځه، دا له پخوا جوړه ده، وطن ته باندې تا ده، وطن څه پتا تیریږي وایه څه وکړمه، ستا دښمنان تا کې اوسېږي وایه څه وکړمه، روح مې له تنه جدا کېږي وایه څه وکړمه، اوښکې مې ځي له دوه چشمانه یاد ما لوی افغانستانه. څوک فریادونه څوک ویرونه کوي، څوک ډک جامونه څوک عشقونه کوي، څوک اتړونه څوک جشنونه کوي، رښتیا چې ته پر داغلی نه یې، ته د وطن غمو سیزدلی نه یې. دا خپلې کونډې یتیمان وګوره، په غم لړلې مظلومان وګوره، د پردو ظلم په چشمان وګوره، دا ته په څه باندې خندېږي، د بدن غوښې مې وریتېږي. شرق او جنوب نن په لمبو سوځوي، هم جنوب غرب زمونږ په اور سوځوي، واوره افغانه کور په کور سوځوي، نن په هر کور کې واویلا جوړه ده، وطن تا باندې تعالی جوړه ده. خپلو منځونو کې جنجال ګورمه، دا خپل حق حقوق پیمال ګورمه، تر کومې زه به دغه حال ګورمه، اوس ورکوي مې نوم نشانه یا زما لوی افغانستانه. لاړ شه دنیا او نور جهان وګوره، هم د نږدې همسایهګان وګوره، وروسته له دې نه بیا خپل ځان وګوره، لږ شراب پورته چا تړلی نه یې، ته د وطن غمو خوړلی نه یې. افغانه ولې خوار وزار شولې ته، چې د خپل ځان مرګ ته تیار شولې ته، نن د اغیارو د کښکار شولې ته، ستا کلی او کور پکې ورانېږي، د بدن غوښې مې وریتېږي. هر خوا چې ګورم یتیمان جاړي، زمونږ په حال نن شهیدان جاړي، لږ حیا وکړه چې افغان جاړي، د ستا په خوله څنګه خندا جوړه ده، وطن تا باندې تعالی جوړه ده.
ډېرې مخفخ کولی پکتیا باندې پریکړې ظلمونه ناروا باندې دښمن پروت په شاوخوا باندې زمري حمله کړي پر اړخوانه یا زما لوی افغانستانه په وینو رنګ نن کولړونه ښکاري د غیرت وینه یې موجونه ښکاري ماته د زوړ انګریز یادونه ښکاري خلاصې دی نشي چې نیولی نه یې ته د وطن غم اوسېدلی نه یې خزان می ښکلی لالهدار ګورمه په وینو رنګ می کندهار ګورمه ښکلی هلمند می خوارزار ګورمه نن هر کور کې کربلا جوړه ده وطن تا باندې تالا جوړه ده راځه چې لاړ شو ننګرهار ته د شرقي زون مرکزي ښار ته ښایسته د ګلو ښه ګلزار ته نن په سرو وینو خړوبېږي د بدن غوښې مې وریتېږي نن څه تېرېږي په غزني او زابل څه به کیسې کړم د بادغیس او کابل نن په ویرده هر توتي او بلبل د خپل پردو په من خندا جوړه ده وطن تا باندې تالا جوړه ده لاشه نن ښکلی نورستان وګوره په مهترلام ښکلی لغمان وګوره هم د تګاب او بدخشان وګوره د پامیر غرونه کهکشانه یا زما لوی افغانستانه د علم پوخې بلخ مزار وګوره هم سمنګان قرار وګوره د بغلان ښار پروت په لار وګوره هم له شیرخانه چا نیولی نه یې ته د وطن غم وخوړلی نه یې نن ښایسته ښکلي کاپیسا وګوره مرور ورونه یې پخلا وګوره پنجشیر دره لږ په رڼا وګوره قیمتي کاڼي مې لوټېږي د بدن غوښې مې وریتېږي هم له بامیان له لږ لیدنه وکړه هم په جوزجان کې مې پوښتنه وکړه بیا د خپل ځان کره کتنه وکړه چې په هر کور کې مې غوغا جوړه ده وطن تا باندې تالا جوړه ده د غرونو منځ کې چغ شران جاړي ښکلي فراو هم روزګان جاړي د ظلم زور ماشومان جاړي هم ناقرار بغني بغرانه یا زما لوی افغانستانه لاشه فاریاب او بیا هرات وګوره په لویه لار کې پروت قلات وګوره میدان لوګر هم په کرات وګوره هم له ګردیزه چا شړلی نه یې ته د وطن غم وخوړلی نه یې دا مې محترم کرزي صاحب ته ویلي دي نن د پردیو خدمتګار جوړ شولي خپل ګران ملت لره اغیار جوړ شولي په ظاهر سپین باطن غدار جوړ شولي بې غیرته دالته جوړه ده وطن تا باندې تالا جوړه ده دا مې د نور خاینانو ته ویلي دي د جهاد په نوم چې زموږ وطن لوټ کړ تا نن ماړې او بلاکونه جوړ کړل زموږ په وینو د کورونه جوړ کړل موږ ته د نورو پیغورونه جوړ کړل هم نه شرمېږي ته له چانه هېڅ نه شرمېږي ته له چانه یا زما لوی افغانستانه دا ته نن څرنګه رهبر شولې چې خپل ملت لره خنجر شولې د واشنګټن د زړګي سر شولې په یو خبر هم شرمېدلی نه یې ته د وطن غم وخوړلی نه یې زمونږ ملت په تا شرمېږي نور چې په قیامت کې شرمنده مختور چې موږ د خلاص شو نور له شر او شور رحیمي چانه نه ویریږي د بدن غوښې مې وریتېږي نو دا هغه دغه شی محترم زماني صاحب چې ما په 2002 کال کې چې دغه څو ولایتونه ما یاد کړل چې دوی پکې کم حالت و
او په هغه نورو ولایتونو کې کوم حالت وو او هغه ولایتونو کې چې د ناتو او د امریکا یا په لوی ننګرهار کې موږ تاسو وکړو بمونو مور استعمال کړله نو دا د بمونو نور په کوم لار باندې انتقال شوی ول افغانستان د پاکستان د لارې نه نو بیا څنګه پاکستان نن د اسلام دعوه کوي په کوم کتاب باندې کوي نو دا غا مختصر دغه چې ما تاسو سره شریک نړۍ مننه ډاکټر صاحب دلته په سلامونه را لګري دي حضرت الله رسولي صاحب او زمونږ قدرمن ورور ابراهیم خان افغان او دی خو دا یو خبره ډیره زبردست خبره کړې وه چې دی وایي مسلمانان بیا خاص افغانان هغه وخت وروسته پاتې شول کله چې علم او ساینس د کفارو تعلیم وباله بس دا خبره خو صحیح ده خدا ډیر وخت کېږي چې دغه کار چې د زمونږ خاص کر مسلمانانو کې او افغانانو کې د احمد الله خان را شروع یا د هغې نه مخکې همدغه کار دوی کړی دی بیا د خپلواک ورورم سلامونه را لېږلي دي وعلیکم سلام ژوندی اوسئ خپلواک خان او رښتین صاحب هم سلام را لېږلی دی نړۍ مننه رښتین صاحب راسا صاحب تاسې خبرې کوئ بیا وروسته په اخره کې یو کومنټ ولولم تاسې خپلو خبرو ته بلکل زه به خبرې خلاصې کړم بیا تاسې وروسته دغه وکړئ نو ډېر زیات سلامونه او احترامات دولای افغانستان ټولو لیدونکو کتونکو ته تاسو ډاکټر صاحب او زماني صاحب تاسو ته سلامونه او احترامات نو د تل په څېر هم ډېره ښه موضوع انتخاب کړې ده او تاسې او ډاکټر صاحب ورباندې ډېرې ښې او په ځای خبرې وکړلې نو زه غواړم د پخوا کې یو څه نورې خبرې مو لرم دوستانو سره شریکم اول خو راځو بورا صاحب د ایران او د اسرائیلو د جنګ په هکله باندې نو زه چې کله د میډیا تعقیبوم زه اکثریت ګورم چې حتی دغه د ایرانیانو نه زیات افغانان په دغه جنګ کې دغه په میډیا کې مصروف دي نو اول خو دغه جګړه چې دا ځکه چې دغه لکه چې دغه نورو دوستانو ورباندې خبرې وکړلې چې دا کوم مذهبي شکل دلته دی او دا جګړه دا د دیو د ملي ګټو او دغه د خپل د خپل د قدرت او دغه خپل د قدرت د دوام او د دغه خبرو جګړې دي او په دې کې نو لکه تاسې ورته اشاره وکړله ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله نو چې هغه افغانان چې اوس فعلا په ایران کې دي بورا صاحب باید ډېر زیات احتیاط وکړي او د دغه جګړې یا د دغه ښکار نشي چې داسې نه چې دغه یا د حزب الله د لارې یا د نورو لارو دغه انتقال کې اخواته ولته وجنګوي اسرائیلو سره وجنګوي او دیو ګټې دیو پورته کړي او خپل هر څه ورباندې ټولې ګټې دیو ته پورته کېږي او هغه افغانان پکې بیچارهګان خپل د ژوند پکې د لاسه ورکوي نو دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده چې په دې کې باید موږ ټول افغانان او بخصوصا هغه افغانان چې ایران کې دي باید دې ته زیاته توجه وکړي او دې ته ډېر زیات فکر دې مسایل ته نو لکه څنګه چې دغه ټوله جګړه چې په دغه منطقه کې روانه ده یعنې په منګه دې ته اسلامي او مذهبي نوم ورته نشو ورکولی او متاسفانه چې په دغه 40 کلونو کې چې کم په دغه نوم نه زمونږ د پښتنو په منطقه کې او بیا زموږ په افغانستان کې او بیا خصوصا په لوی افغانستان کې چې کم هغه دغه ته وشولې ګټه یا هغه استفادې ته وشولې چې دغه ټولې ګټې او استفادې دغه اوسه پورې پنجاب او دغه ته رسیږي یعنی ورسېدلې په دغه 40-50 کلونو کې نو زما اساسي خبره دا وه چې زه چې دا میډیا ګورم بورا صاحب زه په دغه عربي ملکونو کې چې تاسې هر عربي ملک ته ورشئ که په 100 کې یو نفر یا 2 نفر د افغانستان په نوم باندې یو خاوره او داسې یو خلک وپېژني نور دغه 40 کاله په افغانستان کې جنګ دی ډاکټر صاحب یعنی تقریبا په کسایي حساب کې په میلیونونو افغانان مړه شوي دي یو ورځ ما د یو د عرب نه ونه لیدو چې یو عرب جګ شوی یا بیرغ یې جګ کړی د افغانستان یا ویلي دي چې دغه د افغانستان کې خو دلته مسلمانان اوسېږي او دغه یعنی شهیدان کېږي وژل کېږي حد اقل یو غږ یو ما خو نه دی لیدلی او نه مې په دې میډیا کې اوسه پورې کوم داسې یو څه لیدلي دي چې دوی زموږ په غم باندې اخته دي او موږ د افغانان چې هغه
داخل د موضوع نه خبر هم نه سو اوله د دې په نوم باندې چې هغه احساسات او دغه دي چې هلته وروره دغه اسلام دی او دغه کیسې دي او دغه خپل وخت او دا هر څه په دې باندې ضایع کوو. ولې تاسو ماته یو عرب ماته راوښی و چې هغې داسې په میډیا کې جګ شوی یا دولتونه یې خو څه کې هغه په شخصي دغه باندې چې جګ شوی چې وروره په دغه 40 کاله کې دلته په میلیونو افغانان دغه شول مړه شول دوی مسلمانان نه وو. په دې په افغانستان کې کم ماشومان مړه شول، کمې ښځې مړې شولې باورا صاحب، کم سپین ږیري مړه شول، کمې بې عدالتیګاه وشولې، کم عربي ملک لاس دغه کړی دی غږ یې چې کړی دی چې وروره دلته زموږ افغانان ورونه دي مسلمانان دي د عقل دا ولې مري. خو دغه ټول ملکونه چې دي دغه خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي. تاسې ورشئ چین ته وګورئ، په چین کې چې څومره ظلم چې د مسلمانانو سره کېږي حتی هغه د جومات د جوړولو اجازه ورته نه ورکوي. ولې پاکستان هغه ټول هغه دغه په خاطر باندې چې هغه ملي ګټې اقتصادي دغه ورسره لري دغه ټول دغه دین او مذهب نه پسې تېرېږي صرف د دې په خاطر باندې چې هلته ملي ګټې دلته په خطر کې. یعنې دلته دا خبره د اسلام د دغه نه ده، دغه جګړې چې دي یعنې دغه پښتانه ټول عمر د دغه نوم قرباني شوي دي او دغه د پنجاب او دغه ملکونو دغه د غلطو سیاستونو په دغه شوي دي ښکار شوي دي. یعنې چې نور پښتانه باید د دې خبرو نه باید لرې اوسي. دغه د دې نه چې هله دلته یا جهاد شو یا دا شو دا شو. موږ 40 کاله هر څه وکړل ولا چې دومره جنګ دومره دغه چې په بل ملک کې 40 کاله 50 کاله جنګ ولا که هغه ملک یو قوم یو انسان تر اوسه پورې هغه په روحي شکل ژوندی سم نه پاتې کېږي. ولې آفرین دی افغانانو ته دی، آفرین دی دغه ته چې اوسه پورې د هر څه سره باوجود دی دغه نه د هر څه ژوندي ساتلی دي. نو زما هیله دا ده چې افغانان په خپل منځ کې سره اتحاد ولري، اتفاق ولري او د لوی افغانستان چې زمونږ د ټولو افغانانو دغه یوازینۍ لار ده چې تر څو چې لوی افغانستان جوړ شوی نه دا مشکل په یوازې نه چې په افغانستان په لوی افغانستان کې نه حلېږي، دا په منطقه او په دغه ټوله منطقه دغه کې دا مشکل به حل نشي. او دا اوس ډېر ښه فرصت دی انشاءالله همدې ته به کار کوو په ګټه باندې ټول په ګډه باندې لکه تاسې چې ورته کار کوئ. نو انشاءالله بیا په آینده کې خبرې به کوو ورباندې باورا صاحب ځکه چې دا وخت زیات نشي نن لکه چې لږ دا وخت هم زیات کو نو انشاءالله به بله شپه ورباندې به نورې هم خبرې کوو. مهرباني که تاسې څه شی لرئ یا ډاکټر صاحب. مننه اساس ژوندی اوسې. خو یو کار دی په جغرافیایي لحاظ باندې زمیني جنگ د اسرائیلو سره مشکل دی ځکه چې په لاره کې که ایران په دغه باندې حمله کوي په اسرائیلو باندې نو اول باید عراق ته ورشي، د عراق نه باید جوردن ته لاړ شي، نو هغه هېڅ امکان نه لري. نو دوی زمیني جنگ ورته ډېر مشکله دی. او که چېرته د سوریا د لارې ځي هم نشي ترې ځکه اوس هلته هغه حکومت چې راغلی دی هغه د دغه سره جوړ نه دی د ایران سره. نو دا زمینی جنگ چې دی ناممکنه دی او فعال دپاره نه کېږي د اسرائیلو سره. اسرائیل چې دی هغه کولی شي ځان په یو طریقه باندې ځکه هلته د امریکې اډې شته دی ځان رانږدې کړي او راشي او ایران ته ورنوځي ځکه هلته به دوی پکې نور خپل هغه پراکسي چې دي هغه هم لري دغه چې دی د امریکا خپله په ایران کې هم لري او اسرائیل چې دی هغه هم ځینې ډلې لري ځکه هلته ډېر ښه قوي استخبارات دي. حتی د ځینې هندیان چې دي چې خپله په ایران کې دي هغه هم د هغې دپاره ځینې دغه کار کوي د استخباراتو او هغه معلومات چې دي هغې ته ورکوي اسرائیلو ته. نو دا ځینې دغه شته دی خو ځکه دې په خاطر باندې چې د اسرائیلو په څنګ کې یو ډېر قوي هېواد ولاړ دی چې هغه چې دی هغه امریکا ده او ورسره په څنګ کې نور هغه اقتصادي قوي دغه هېوادونه دي چې انګلند شو ورسره جرمني ده فرانسه ده ځکه چې بیا په کوم طرف کې دغه وي امریکا هماغه طرف باندې بیا خپله دغه نور دغه ما چې کوم نومونه اوس واخیستلم دا هېوادونه ورسره یا د جاپان هم ورسره کېږي بیا. نو دا د سره چې دا مشکلات شته دی ځکه مسلمانان خو داسې دي چې دوی خپل هغه ګټو ته ګوري همیشه د کفارو په څنګ کې ودرېدلي دي خپل مسلمانان وروڼې وژلي دي لکه څنګه چې دا کار پاکستان کړی دی دا کار ایران هم کړی دی ځکه چې کله عراق بمباري کېدو نو ایران غلی پاتې شو بلکې خپله دا اشاره یې ورته ورکړه چې کولی شي امریکا او ناټو او دغه نور هېوادونه راشي عراق ونیسي یا یې بمبار کړي چې په افغانستان ته هم دغه ناټو امریکا راتله هم د ایران ورسره لاس و همداسې ورسره د پاکستان هم لاس و. نو ځکه دا د خپل هغه ګټو په خاطر باندې ځینې وخت کې دوی داسې کار کوي اقتصادي ګټو په خاطر باندې چې خپل مسلمان ورور خرڅوي مګر دا کار به کفار نه کوي
لکه که موږ وګورو چې کوم طرف ته امریکا ودرېږي دغه نور هېوادونه ورسره په څنګ کې ودرېږي ما شانته ورسره بیا مرستې هم کوي په نظامي لحاظ باندې او هم په اقتصادي لحاظ باندې ورسره ډېر کلک ودرېږي نو د هغې هغه اتحاد چې دی هغه ډېر قوي دی او اصلا باید اسلامي هېوادونه یو بل سره ډېر کلک ودرېدلی وي خو دوی نه ودرېږي ځکه چې دوی هغه کوم مشران چې دي هغې ته وایي کرپټ ان هغه خپله فساد کې ښکیل دي او په فساد کې دومره ښکیل دي چې هغه صرف فقط خپل هغه ځانونه او خپل کورنۍ څومره چې ورته نږدې یم هغه سوکاله او ارامه او خوشحاله غواړي نور ولس چې دی هغه ورته داسې د هغې ته د غلام خیل کوي او خپله دا پې خپله دی حکمراني کوي او هغه بهرني خپل باداران خوشحاله ساتي او نور خپل ولس غریب او د علم او د دې شیانو نه لرې ساتي نو بس الله دې موږ په دغه ولسونو باندې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او دغه چې دی دغه هېوادونه نه ودرېږي خپله ولسونه خو بیا هم یو بل ته پوهېږي یو بل باندې خفه کېږي هماغه دې په خاطر باندې چې هماغه اسلامي کومه ورورولي چې ده د هغې په څنګ کې ځکه موږ د پاکستان حکومت زموږ بدې راځي هغه ځای موږ خپله خاوره ترې غواړو مګر نور چې خپله خاوره زموږ لوی افغانستان جوړ شي بیا موږ ورسره نور کار نشته هغه بیا د هغوی خپل کار دی چې پنجاب هر رقم حاکم په ځان باندې راولي هغه به راولي خو موږ به بیا هم ویو چې باید مسلمان حاکم وي په هغې باندې بیا مسلمان حاکم وي زمونږ د لوی افغانستان نه وروسته ډاکټر صاحب که تاسو څه نه ویاوئ بس دا پروګرام به راټول کړي انشاءالله بیا به سبا بورا صاحب په ډېرې بخښنې سره زه یو دوه خبرې لرم دلته په زه چې دا میډیا تر څو تعقیبوم نو په ایران کې خپله دا بلوڅان هم چې دي هغې خپله هم ازادي غواړي که کردان دي هغې هم په دې شکل باندې ازادي غواړي او حتی که د آذربایجان وګړي دي ځکه چې هغې هم داسې خاص ازادي نه لري په ایران کې نو هغه خلک چې زه اوس تعقیبوم هغې هم د دې ازادۍ په دغه کې درشل کې را روان دي که نه نو د دې په خاطر باندې ځکه چې بیا ما مخکې دا خبره یاده کړله که نه چې د افغانانو نه یا د ایران د په نظامي دغه کې استفاده یا په آینده کې په دغه ځایونو کې استفاده یا ګټه ترې پورته نه کړي که نه نو دې په خاطر باندې خو خیر په هر صورت باندې نو انشاءالله بیا به ورباندې آینده کې خبرې کوو نو بس ټولو دوستانو ته ښه شپه که ډاکټر صاحب شی نه لرئ نو تر سبا پروګرام پورې بس خدای په اماني به وکړو نه مهرباني ژوندي اوسئ خبرګورو تر سبا پروګرام پورې په لوی الله سپارم خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ انشاءالله تعالی سبا ته په بیا سره په همدې وخت کې ګورو نو بس ښه وخت د الله په امان